متحده عربي اماراتو کې د یو ستر خیریه ښارګوټي د جوړېدو عملي چارې پیل شوې. د متحده عربي اماراتو د دولت مرستیال شیخ محمد بن راشد المکتوم وایي د 4.1 میلیارډ درهمو په ارزښت د یوې خیریه پروژې چارې پیل کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به د ښوونیزو او روغتیایي چارو ملاتړ کوي. دغه پروژه کې یو روغتون چې په کلني ډول به د 90,000 کسانو د درملنې وړتیا ولري، طبي پوهنتون، د 50,000 زده کوونکو لپاره ښوونځي او 20 استوګنیز کورونه شامل دي. بلخو افغان پانګوال او د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي ویلي چې د خپلې لور فرشته عزیزي له مړینې وروسته یې د محمد بن راشد خیریه ښارګوټي د جوړېدو نظریه اعلان کړه او ټینګار کوي چې پر خپل وخت به یې چارې بشپړې شي. نوموړي همداراز ویلي چې کابل کې هم د فرشته عزیزي د سرطاني ناروغیو روغتون او طبي ښارګوټي د جوړولو لپاره اعلان کړی و چې طرحه او ډیزاین یې بشپړ شوی او ډیر ژر به یې عملي چارې پیل شي. فرشته عزیزي د افغان پانګوال میرویس عزیزي لور وه چې تیر کال د سرطان ناروغۍ له امله مړه شوه.